حدیث کی راځي عمر بن الخطاب رضی الله عنه حدیث دی امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې ليس من ليله الا والبحر يشرف فيها 3 مرات على الارض يستأذن الله في ان ينفضح عليهم. رسول صلی الله علیه وسلم وایي دې شپه تیریږي چې د دریاب درې پیری په دې ځمکه باندې دراتلو اراده کوي په دې وچه باندې او د الله نه اجازه غواړي یا الله که ستاسو اجازه دي نو چې زب په دې خلکو تبعی راولم د ګناهګار فاسقان فاجران ډېر شوي دي چې ختم یې کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فیکفه الله عز وجل الله وتوینا الله رحمت الله مهرباني نو روزانه د دریاب درې پیری الله نه اجازه غواړي او روز ور الله اجازه ورکړي مخکې واقعیت تیر شي الله سبحانه وتعالی اجازه ورکړي لږ وخت اجازه ورکړي سم تبعی کړي چې الله دې ټول دریابونو اجازه ورکړي او په میاشتو اجازه ورکړي په دې سم کې وسه پاتې شي د ګینټي خبره نه ده چې لازم کې الله سبحانه وتعالی سره ختم کړي نو متاخر بچا دی هغه یې دې په کار دا غنو په امن کې کېږي نه چې نه په امن کې په ما باندې عذاب نه راځي یریږي به رب العالمین. امام ابن ابي الدنيا انس بن مالک رضی الله مبارک دا روایت راوړی دی چې هغه ورځ عائشه رضی الله عنها په سلام او یو بل کس وسره نو دی بل کس د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها ته پوښتنه کو وی موږ ته د زلزلې مبارکي سوایا وی هغه ته دغه خبرو کړی چې زلزلہ راځي اذا استباحوا الزنا کله چې زنا حلال شي وشربوا الخمور او خلق شرابونه وسکي او خلق د ټنګ ټکور سامان استعمال کی غار الله عز وجل في سمائه نو الله به غیرت ذات به دا غیرت تلاسوی الله دې زمکه ته وی چې ورقېږي به او خوځيږي به فإن تابوا کچته دوی توبه وباسي نو د زمکه ودرېږي او الله بچ کی او کنه خپل حالات کې نو ورځ الله بالکل تباہ کی. هغه ام المؤمنین دا عذاب د ټول خلکو لپاره وی عذابی د مجرمانو د پاره د فاسقانو فاجرانو د کافرانو د پاره د مؤمنانو د پاره وی دا یو موعظه یو نصیحت مؤمنان د دې نساخلی نصیحت اخلي ها عبرت اخلي او دا دغه د پاره رحمت ته الله چې الله تعالی خبر را یاد کړ دا ګور الله رحمت ته چې د بنی منځ کې موږ ته خبر را دی کله راته نه را دی ولې زموږ د زړه قاسم د شي ګټه دي چې نه را دی چې سهال مو بیا خو هغه زړونه او هغه ضمیرونه کوم چې د الله نه لري هغه د دې خبرې نه بالکل صفای انکار کړی دی وی منګه عبرت د دین نه اخلو خدای خلق دي چې ضمیر مړي او ځکه زه دا وایم یا الله زمنګ د ملک زمګه هوتا وړه قوله خو زمنګ ضمیرونه ونه لقیدو زمګه څومره غټ مخلوق ته هغه خو زیاده خدای سره ضمیر خو زیاده د ضمیر خو زیاده پکړ دي ضمیر ذکر د ضمیر خو زیاده کړه نبی به خیر خرید به یې شومني مسله دا دی چې زمونږ ضمیر ودلې ضمیر باسول غواړي الله په قرآن کې د بعضو خلکو باس کړی وی باغو باندې ما سخت راوسته د دې لپاره چې دوی ما ته واپس نو هغه څه خبرې شروع کړې قد مس آباءنا الضراء والسراء الله یو دا خبرې شروع کړې چې دا خو عامه خبرې زموږ تر نکتم دا خبرې راغلې دا څنګه چې زموږ باس خلک وي وی دا د علاقې سره موسم ولزم بلان نکمه دانی راغلی ګوره الله وی ما عذاب راوستو د دې لپاره چې خلک ما ته راوپس شي دی ول خبره دا جوړ کړو دا خو دې شي ظهر الفساد في البر والبحر وجه او پرمده کې فساد کار شي الله ولي الله بما كسبت ايدي الناس دخلكم دي سکړي دا غي دراس وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون الله بعض ظالمان من بعض باندې مشران کو یا الله ولي ته ظالمان په ظالمانو مشران کې وي د دوی د اعمالو دلاسه نه زمونږ د ژوند ته کډیو کتو او زمونږ د معاشري ته کډیو کتو تباریان شي غونه به باندې ځک شي او په دې جسم باندې وختو دريږي وګوره د خلکو حالات د منځ سره
وګوره د خلکو حالاتو ته د جمعې سره په منځ کې وګوره د خلکو حالاتو ته چې سحر منځله څومره خلک راځي وګوره د خلکو حالاتو ته د مازدیګر په منځ کې څومره خلک یې وګوره معاشرې ته خپل نظر واچوه که جومات کې څو صفۍ زیات نه زیات څو صفۍ صف یاد او د جمعې په ورځ صفونه صحیح زه په جومات کې نه دا مسلمانان په کوم ځای کې وو مخکې دا په کوم ځای کې خو مونځ نه کوو دا د امت حال دی او حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم به کله نه کله د جمعې په دې منځ کې د دوه رکعتونو کې په یو کې به سورة الجمعه وي او په بل کې به سورة المنافقون وي نو سورة الجمعه خبر واضح دی چې د جمعې باس پکې راغلی خو سورة المنافقون ولوي هغه چې کم په دې منځونو کې نه راښکاره کوي صرف د جمعې د منځ راځي د هغو ته وګوره دا د منافقت صفت دی الله په قرآن کې د منافقانو دغه صفت ذکر کړی که نه الله وایي منځونو ته نه پاسي الا وهم کساله پړسمن پاسي یراؤون الناس که منځله چې ته لاړ وشي د چا دپاره ځي خلکو ته یې ښایي ولا یذکرون الله الا قلیلا الله نه یادوي مګر ډېر لږ یادوي هغه هم د ریاکارۍ دپاره یادوي سلفو کې داسې راځي یو واقعه سلفونه چې یو پکې و هغه ترکان او دا سټکی راغسته و میخونه ټکوال او کس ورسره ولاړ و چا دپاره چې کار کو نه چې څنګه را سټکی اوچت کو یو الله اکبر الله اکبر دې څه مطلب دی الله اکبر الله اکبر الله لوی دی د هر څه نه لوی دی ستا د سټک د ګزار نه لوی دی ستا د ټیکهدار نه لوی دی ستا د تجارت نه لوی دی ستا د دنیا نه لوی دی ستا د بچو نه لوی دی ستا د ښځې نه لوی دی دا کلمات ځکه په اوله کې راځي الله اکبر او ختمیږي په دې باندې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله سټک هغه دې اوچت کړی چې الله اکبر راغی بس سټک یې ځکې اصل دې دوه میخه دي نه الله لوی دی الله لوی دی زه به دوه میخونه ټکوم ته څه خبرې کې ته به کوم ځای کې بیا راشه مانځه نه بعد او د هغو هغه مونځونه مانځه نه بعد بیا اذکار دي او بیا سنت دي ورو دغه زموږ طریقه ده که دې خوښه ده صحیح ده رب راته اواز کړی ده او زه خپل کار کوه الله اکبر دې ته ایمان وایي او دا خبرې ګورې د خندا نه دي ګورې جړا خبرې دي په دې خپل حال باندې وجاړئ د خپل پښتنو باندې وجاړئ نو په ملک کې سود چلېږي نه چلېږي تپوس یې مه کوه چې څومره دی سود ته خلک نن سبا تجارت وایي سود ته نن سبا خلک کاروبار وایي او د دې خلکو باره کې الله څه وایي کوم چې سود خوري فإن لم تفعلوا کچرې تاسو سود پرې نه دی فأذنوا بحرب من الله ورسوله نو بیا واورئ د الله د طرف نه تاسو سره د جنګ اعلان دی الله به تاسو سره جنګ کوي او چې د قوم سره الله جنګ کوي په دوی به رحمت راولي چې د یو قوم سره الله اعلان وکړي چې زما او د دې قوم جنګ دی جنګ زمونږ د یو بل سره جنګ دی رب العالمین چې ووایي چې زما د طرف نه اعلان جنګ شوی دی په دوی باندې به الله برکتونه راولي خو دغه زلزلې به دغه عذابونه به راځي که نه نومونه یې وله بدل کړي دي سود ته لکه په دروازه نه ځي نو په کوم طرف وله راغلی دی په کړکۍ وله راځي نه جي غریبي ده او نه جي عجزي ده او نه جي کمزورتیا ده نه جي داسې نه جي داسې که ډېر وله نومونه بدل کړي او که ډېرې ولې طریقې بدلې کړي سود دی رسول صلی الله علیه وسلم درجې دي د ټول نه کمزوري درجه ده لکه یو سړی چې د خپلې مور سره زنا کوي دا کمزوري درجه ده بلکل کمزوري درجه ده ښه ده د معمولي سود د هغې دا ده لکه سړی چې د مور سره زنا کوي زمونږ په معاشره کې رشوت چلېږي که نه چلېږي رشوت نه بغیر د غریب سړي کار نه کېږي غریب سړی مجبوره شوی دی وایي زه څه وکړم بغیر د دې نه کار نه کېږي چې یو معاشره دې درجې ته ورسي چې بغیر د رشوت نه د هغه کار نه کېږي په دوی باندې د الله عذاب نه راځي حالانکې رسول صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی په دواړو باندې کمې چې ورکوي او کمې اجر د دې نه زیات خپل معاشرې ته وګوره زموږ په معاشره کې د زنانو پرده ختمه شوې ده که نه ده ختمه په نوم پرده پاتې شوې ده ته لاړ شه بازارونه وګوره او ځان هسې ړوند کون کوه مه چې نه موږ ښه یو موږ ټول چې دلته کوم ناست یو پښتانه یو د دغه ملک یو دغه علاقې یو ښه خپل بازارونه پېژنو هر څه پېژني دا بعض کسان نور په ګوته باندې پټوي نور ته ګوته نیولې وي نه نور نشتي ته څه وایې نور نشتي ته ورشه بازارونه وي نه ته ورشه حالات وي نه چې تا ته پته ولګي چې زنانه په کوم حال کې روانې وي د هغوی کپړې وي نه د زنانو په کور کې دننه کوم حالات چې روان دي هغه وي نه دومره موږ عاجزه شوي وو چې په خپل کور کې موږ شریعت نشو نافظولی په خپل کور کې ولا بهر روډونو ته به راوځو شریعت پکار دی زموږ شریعت یا شریعت او یا شهادت څه شي یا شریعت او یا شهادت په خپل کور کې اول نافظ که کنه
په کور کې نشي نافظولی ښځه به تنګې او لنډې جامې اچوي لور به تنګې او لنډې جامې اچوي خور به لنډې او تنګې جامې اچوي فلمونه به ګوري سندرې به اوري به پرده به دغشان ګرځي بولقه به شریف بولقه نه وي د پردو سړو سره به کښېني کوم چې هغې لپاره محارم نه دي او دی وایي شریعت ته څه شي تیار دی دا زموږ په ملک کې نن سبا حالات دي د زنانو زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی چې د الله نه د الله د عذاب نه په امن کې کېږئ مه زه تاسو ته دا وایم که موږ د دې واقعې نه عبرت وانغستو نو د څه نه به اخلو که د دې نه بعد موږ خپل حالات بدل نه کړو نو کله به بدلو د دې نه بعد که موږ خپله معاشره بدله نه کړه نو کله به بدلو تاسو به هغه حالت لیدلي تاسو به هغه مړي لیدلي ستا دا خوښه ده چې سبا له ستا بچي او الله دې نه کړي چې سبا له ستا بچي دیوال پرې پاسه راورېدلی کته پراته وي ستا دا خوښه ده چې ستا ښځه داسې پرته وي ستا دا خوښه ده چې ستا بوډاګان مور و پلار ته د دې ځای نه لاړ شي او هغه ته په خاورو کې هلته میلاو شي ستا دا خوښه ده چې ستا کیلې او ملک او ځمکه او دا تباه شي هېچا دا نه خوښه ده او د ټول نه غټه خبره د چا دا خوښه ده چې الله ترې خفه د چا دا خوښه ده نو چې نه ده خوښه نه بیا به څه کوو رب العالمین ته به رجوع کوو الله د هغه امتونو بدي بیان کړې ده وی ما پې عذابونه راوستي وو ما وی چې زړونه به یې نرم شي خو هغه ښه سخت شو نو الله په قرآن کې څه وایي ونخوفهم موږ وایي دا خلک یېرولي دي فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا خو الله وی هغه زه به عذابونه راولم چې ویرېږي خو دوی هغه مستي او هغه نافرماني ښه ډېره شي داسې نه چې ګوره په دې خلکو کې چې ته تری نه شي چې د عذاب سره ستا هغه ګناهونه او نافرماني ښه ډېره شي الله څه وایي ولقد ارسلنا الى امم من قبلک ستا نه ای پیغمبر ستا نه مخکې نور امتونو ته موږ پیغمبران لېږلي فاخذناهم بالبأساء والضراء په هغو باندې موږ مصیبتونه سختې هر څه مې پرې راوستي راحت ولې الله لعلهم يتضرعون د دې لپاره چې دوی کې عاجزي پیدا شي خو الله څه وایي ولكن قست قلوبهم خو د دې مصیبتونو او د دې امتحانونو د لاسه د هغوی غږونه ښه مضبوط شو ښه کلک شو ګټه ترې جوړه شوه نه پکې عاجزي راغله نه پکې یېر راغله تاسو ټول د نن نه البدار توبه وباسئ د توبې دروازه کولاو ده توبې دروازه کولاو ده د قیامته پورې د نور چې د مغرب نه راوخېږي د هغه وخته پورې د توبې د دروازه کولاو ده او یا ستا د مرګه پورې ته کولاو ده چې د ساه او د روح د مرۍ پورې نه رسېدلې هغه وخته پورې د توبې د دروازه کولاو ده د نن یو نوی ژوند شروع کړه عقیده قرآن او حدیث مطابق ساتئ مونځ اودس زکات صدقې رسول زما حدیث کې وایي مصیبتونه د څه د لاسه لرې کېږي صدقو د لاسه لرې کېږي صدقې ورکوئ خاص کر په دغه کسانو په کوم چې سخته راغلی خاص کر په هغو باندې رسول صلی من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة چا چې مسلمان نه سخته لرې کړه په دنیا کې الله به د آخرت په سختو کې سخته لرې کړي حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي متفق علیه حدیث بخاري مسلم کې رسول الله وایي فاذا رايتم شيئا من ذلك کله چې دغه عذابونه تاسو وینئ فافزعوا الى ذکره ودعائه واستغفاره الله ذکر بیا ډېر کوئ دواګانې ډېرې کوئ استغفار ډېر کوئ رسول الله دا طریقه موږ ته ښوولې وما علينا الا البلاغ او په موږ باندې صرف څه دي صرف خبره کول دي وینا کول دي دا خبره رسول دي الله سبحانه وتعالی دې په دغه خلکو باندې دا کوم چې په دې زلزلې کې مړه شوي الله سبحانه وتعالی دې شهیدان وګرځوي او الله دې هغوی خپلو خپلوانو له صبر ورکړي او الله دې هغوی له د دې په بدله کې ډېر څه ورکړي